بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو د KKF ډېره زیاته شکریا ادا کوم، ډېره زیاته مننه کوم چې نن په ډېره ښه موضوع باندې دلته موږ له بلنه هم راکړه، بیا موږ له دا موقع هم راکړه چې فیض الله جان صاحب، ډاکټر خادم حسین صاحب، بي حیدر، موږ او تاسو ټول پښتانه دلته راغونډ شو په هغه موضوع باندې. د هر چا خپل خپل ذاتي نظر او سیاسي نظر او هغه زموږ او ستاسو په وړاندې شو. او دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره په دې حواله هم ده. دا بند شو. هلو هلو. دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دا په کومه موضوع نن موږ خبره کوو چې بدامني، دهشتګردي، وحشت زموږ او ستاسو د جمهوریت په لار کې او د سیاسي مزل په لار کې څومره خنډ دی. دا ډېره مهمه او ډېره اهمه موضوع ده. او موږ او تاسو ټول پښتانه یو، کو استادان یو، کو پروفیسران یو، کو صحافیان یو، کو زموږ په شان سیاسي کارکنان دي، عام وګړي دي. موږ ټول په دې خاوره کې ژوند کوو. زه دا ګڼم چې د پښتنو د ژوند نه یا د پښتنو د خاورې نه بدامني د خامار په شان تاو شوې ده، د خامار په شان. موږ تاسو دا هم ویلی شو چې زموږ او ستاسو په لار کې د دې بدامنۍ په شکل کې که د جبر نوم وله ورکوو، که د وحشت نوم وله ورکوو، که د ظلم نوم وله ورکوو، دا ازغي دي. دا زموږ په لار کې ازغي دي او دا ازغي کرلې شوي دي. او دا حقیقت دا دی چې زموږ په نظر کې، زه په پریس کلب کې نن پروګرام دی، نو ظاهره خبره د دې ارګنایزیشن ټایم دی په دې پریس کلب کې. خو زه 3 کیمرې وینم په دې کې هم زه نه پوهېږم چې لکه زه پکې د پریس کلب بیا 100 کیمرې وینم. دا زموږ خاوره ده. په دې خاوره د دې خاورې دا صحافي هم پوهېږي چې په دې خاوره کې اور لګېدلی دی او دا اور څه حادثه هم نه ده، دا څه سانحه هم نه ده، دا یوه منصوبه ده او د دې ډېره موده وشوه. په دې کې اوس زه نه ګڼم چې څه پټ پاتې، څه پکې پټ څه شته. ځکه سردار حسین بابک به په سټیج ودرېږي، نو څه نوې خبره به وکړي. یو عام ملګری چې عهدیدار نه هغه به ودرېږي، نو هغه سره به نوې خبره نه. دا خبره دومره زړه ده، دا خبره دومره اوږده ده او دا منصوبه د ډېرې لویې بدقسمتۍ نه دومره پخه ده چې هر پښتون یو خو که د سر په سترګو ورته ګوري شاید چې سترګې پټې کې وي نه ویني، خو که د زړه په سترګو ورته ګوري نو زه نه ګورم چې د دې نه به یو پښتون څنګه سترګې پټۍ کړي. پیدا هم لکه زما په شان چې زه 52 کاله زما عمر دی، زه پیدا هم په دې سکروټو کې شوم. موږ او تاسو ټول لوی هم په دې سکروټو کې او په دې جنجالي ژوند کې لویېږو او ژوند کوو. نو د هر پښتون مخې ته دا نقشه دا ډېره واضحه پرته ده، ډېره واضحه پرته ده. او زما نه دی خیال چې دا موضوع بالکل ډاکټر صاحب دا یوه خبره چې نوې ضلع چې مرچ وي، نو په دې ټول پوه یو چې ارادي څه دي او کول څه غواړي او کول څه پکار دي او څومره کار وشو او څومره پاتې دی، او دا واضحه ده. ګوره دا بدامني هغه ناسور دی چې زه دا ګڼم چې زموږ نه د ژوند مزې اخیستې دي. موږ که زما نه د یو پښتون په حیث ارریسپیکټیو چې زه د یو پارټۍ عهدیدار یم یا ایکس پارلیمنټیرین یم یا که د یو پښتون په حیث باندې زما نه څوک تپوس وکړي، نو موږ خو په ژوند پوه نه شو چې دا ژوند څه شی دی. موږ خوشحالي ونه لیده، موږ خندا ونه لیده،
موږ د ژوند ضرورتونه تږي یو، موږ ونه لیدو. هر ماښام چې وده کېږو او هر سهار چې پاسو، نو چې وده کېږو هم په غم وده کېږو او چې پاسون هم په غم پاسو. او دا داسې منصوبه ده چې لکه زما ریاست د اجرت کردار ادا کوي، د اجرتي کردار ادا کوي. د دې نه به دی څنګه انکار کوي؟ د دې نه دی انکار نشي کولی. تاسو دې ناکو ته وګورئ، دې ناکو ته منټلی موږ ټارچر کوي، منټلی دې ځای ودرېږه، کارډ راکړه، ها جي والا دا څوک دی جي؟ دا بابک صاحب دی جي. ښه جي ښه ځئ جي ځئ، هغه ځای ودرېږه جي. هم په هغه لار سوچ وکتم، هغه بله دلته په یو چیک پوسټ ودرېدم او ما ورته چې ورورې ته کوم ځای؟ نو ویې زه د جهلم یم. نو مې ته ما پېژنې؟ نو ویې نه. نو مې ګناه ستا دی او که زما دی چې زما په کوڅه کې ته ودرولې او زما کور دی او ته ما نه پېژنې، نه په دې سیکیورټي فورس کې چې ته یو پښتون نشته چې دلته ودرېږي، کم از کم ډاکټر خادم حسین خو به پېژني، فیض الله جان صاحب خو به پېژني. که ګاډۍ روانې مې چې ودرېږي، ښه ډاکټر خادم حسین صاحب دی، السلام علیکم. شاته خو به د سلو ګاډو کتار نه ودرېږي، ځکه چې یو ګاډي باندې ته 5 منټه او 10 منټه هلې، چې یو ګاډي ته ودرېږي نو لاندې 100 ګاډي شاته ودرېږي. نو په دې خبره نه پوهېږي چې دا د څه مقصد دپاره ده. خو دا د دې مقصد دپاره ده چې په وسایلو خو قبضه ده. بین الاقوامي تجارت زما بند دی. د دې پېښور نه 15 ګنټې کې کابل دی او د دې پېښور نه 15 ګنټې کې لاهور دی. نو دې غاړې ته خو چې ته لار بنده نه شوه او دې غاړې ته چې ته کولاو نه شوه، نو دا موږ انسانان یو که خدای مکه موږ حیوانان یو. په وسایلو قبضه ده. نن تاسو سوچ وکئ چې که د دې بدامنۍ د اثراتو یا د نقصاناتو خبره کوو، نو په دې وسایلو خو قبضه د دغې بدامنۍ جاري ساتلو لپاره ده. نن خو چې یو سیاسي جماعت کوي، سیاست کوي، خو هغه به سیاست د یو عام وګړي د انغري کوي، د تنور به یې کوي. نو چې دا جنتي خوره ګیس پیدا کوي، نو په پېښور کې ګیس نی. د وړو حال ستاسو په وړاندې دی. د بجلی کم ولټیج او لوډ شیډینګ خو پرېږده، دې نرخ ته ته وګوره، دې نرخ ته چې کم سړی افورډ کولی شي. تجارت خو سر وخوړو چې نن یو عام پښتون دلته اوچه میوه خو پرېږده، خو چې تازه میوه نشي اخیستی. خو د تورخم په هغه اړه به 500 کنټینرې ولاړې، انګور به څښا کېږي او مڼه به څښا کېږي او شلتالو به څښا کېږي، خو دې مسلمانانو ته به یې نه راپرېږدي. په وسایلو قبضه د تجارت د پښتنو بین الاقوامي د تګ راتګ لارې، د تجارت لارې ټول عمر بندېدل، او بیا دار پښتون د پاسه د ټوپک شپېلی پرته ده، ها 2 پیسې راکړه، ها دغه ځای ته یې راوړه، بچی دله دا چل کوم، تا سره دا چل کوم، د سره دا چل کوم. په دې یره کې، په دې خوف کې د پښتنو ژوند چې دی هغه روان دی. موږ عوامي نیشنل پارټي خو ډېره زیاته واضحه ده. خو څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې سیاسي کارکنانو کمی دی، کنې راوادلي یو سړی د عوامي نیشنل پارټۍ آئین او منشور دی راوالی چې دا نیولی مرج ایریاز چې دي دا خو اوس مرج شو، خو د پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور کې او په آئین کې خو دا نیولی مرج ایریا دا د پښتونخوا برخه ده. دا موږ کله جدا نه دي ګڼلي، او دا په دې نسبت به هم ووامه څنګه چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې جنډر ډسکریمینیشن نشته. عامې پارټۍ وایي دا د زنانو وینګ دی او دا د سړو وینګ دی. په عوامي نیشنل پارټۍ کې دغه هم نشته. بیا راځه د مذهب خبرې ته ته وګوره، عامې پارټۍ وایي دا اقلیتي وینګ دی او دا د مسلمانانو وینګ دی او دا د غیر مسلم وینګ دی.
عوامي نیشنل پارټۍ سیاست چې دی دا د انسانیت سیاست دی چې که زه د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاسي بیانیې مختصر خبره کوم نو هغه به زه په دریو ټکو کې کوم چې دا د امن جمهوریت او ترقۍ علمبردار سیاسي ګوند دی چې کوم چې د انسانانو ضرورت دی د مذهب نم بالاتر د ژبې نم بالاتر د رنګ او نسل نه هم بالاتر پښتنو ته راځي چې موږ وګورو زه به په اسمبلی کې ولاړ یم یعنې په خټه او په کامیت موږ افغانان یو خو که زه خبره کوم چې موږ په خټه او په کامیت افغانان یو په دغه اسمبلی کې به 100 ممبران راپاسي او ماله شاغوتونه به راکوي چې زه افغانستان ته که نه اول به خپل کام یو کول غواړي اول به په خپل کام کې شعور پیدا کول غواړي اول به خپل کام دې ته تیارول غواړي چې خپلې خاورې سره مینه وکړي نه زموږ د مورنۍ ژبې سره مینه شته نه زموږ د خپلې خاورې سره مینه شته نه موږ د خپلې خاورې د آمدن او د شتمنو نه خبر یو نه موږ ځان خبرو زموږ دلچسپي نشته تاسو سوچ وکئ چې د یو قام نه یا د یو قام د بچو نه تو بنیادي دا چیرمین صاحب ناست دی چې دا موډ اف کمیونیکیشن دی چې ته دې د مور ژبه والی دی به زده کړه څنګه کوي د کې به حساسیت څنګه پیدا کېږي دو د خپلې خاورې سره وفاداري یا د مینې جذبه چې ده دا خو نیمه دغل ته مړه شي د هغه کام او هغه خاوره چې که د الله ویش ته ګوري نو هر ځای زه دا خبره کوم چې دا خو د ویش خبره ده جغرافیایي تقسیم دی که د پاکستان د ریاست خبره کوو نو پښتونخوا صوبه ده 4 صوبې دي خو تاسو وګورئ چې د شتمنو د آمدن د ذریعو یا د هر انسان د ژوند ضرورتونه یو ضرورت داسې نه دی چې هغه خدای پاک زما په خاوره کې پیدا کړی نه دی خو راځئ چې وګورو چې د دې شتمنو نه یا د دې قدرت د دې ژوند د تېرولو د ذریعو نه یا د آمدن د ذریعو نه موږ او زموږ بچو د هغې ثمراتو نه څومره فایده واخیستی شوه څومره هغه زموږ او زموږ د بچو نصیب شوې دا واضحه نه ده نن حقیقت دا دی چې ښکاري دا چې پنجاب چې دی دا د پاکستان انډسټریل زون دی ګیس دغه پیداوار نه دی تیل دغه پیداوار نه دی بجلی دغه پیداوار نه دی معدنیات دغه پیداوار نه دی ځنګلات دغه پیداوار نه دی اوبه ورسره په هغه مقدار نشته څه دي ورسره زور دی ورسره په زور یې هر څه قبضه کړي دي او د پښتنو بې اتفاقۍ ته وګوره ما نه اکثر میډیا والا تپوس کوي چې حل یې څه دی حل یې دا دی چې اوس صوبایي اسمبلي 145 ممبران دي دا چاړاګان نه دي دا ولس دې پارلیمان ته ممبران څه له رالیږي دا خو هم دې له رالیږي چې د دې ولسي حق تپوس به کوي جنګ به کوي وکالت به کوي مدیان به یي هغه زما پوره اسمبلي دستبرداره شي زما حکومت دستبرداره شي زما سیاسی جماعتونه دستبرداره شي زما صحافت دستبرداره شي زما انتظامیه دستبرداره شي زما عدالت خو به دا فیصلې کوي په دې به سوموټ ولي چې اسمبلي ماته شوه که اسمبلي ماته نه شوه خو په دې به سوموټو نالي چې اسلام آباد د پاکستان د آئین د اهمو آرټیکلو په بربنډه توګه خلاف ورزي کوي نو عدالت کله واغسته چې اوهو په دې 157 باندې خو ته عمل نه کوي په دې 158 باندې خو ته عمل نه کوي په دې 161 باندې خو ته عمل نه کوي باوجود د دې نه چې په جنوبي اضلاع کې خدای دې همت موږ پښتنو له راکړي چې اوس راپاڅېدو چې پیپونه پنجاب ته بوځي نه هغوی پې د پاسه کښېني میاش احتجاج رواني خو عدالت ته په نظر نه راځي صحافت ته په نظر نه راځي انتظامیې ته په نظر نه راځي سیاسي جماعتونو ته په نظر نه راځي
او دی موږ پښتانه ډېر کنجوس یو، بخل کوو. دلته ما خبره واورېده چې ځوانان دا موږ ټول دا د پښتنو ځوانان دي او موږ پې ویاړ کوو چې د قام خبره کوي، موږ پې فخر کوو چې د خپلې خاورې خبره کوي. خو ما له په زور سره راکوي، سترې جنډې له په کوم ګناه زور ورکوي؟ دا د پښتنو ذمواري نه جوړېږي، دا خو ذمواري جوړېږي. یعنې زما په ولي باغ کې چې حمله وشي نو ما یو پښتون مشر ونه لیده چې راشي ما سره وزر وکړي چې دا څه چل و؟ ډرامې راپسې کوي، پښتانې راپسې کوي، پچموزې راپسې کوي. الزام به لګي چې پاکستان نه مني، باقي دنیا پرې د پښتنو موږ پسې ډنډې راغستي. الزام به لګي 14 اګست نه مانځي، نوره دنیا پرې د پښتنو موږ پسې ډانګي راغستي. موږ پښتنو کې اتفاق نشته. آیا موږ پښتانو تاسو سوچو کوي چې ما په چغو دلته خبره وکړه چې په 95 MPs کې د PTI سره یو MPA نشته چې ترجمان جوړ کړي؟ دا څوک و؟ دا څوک دی؟ دا څوک دی؟ دا خو بنیادي سوال دی. د پښتنو المیه دا ده چې که سرکاري افسران دي که په پښتنو کې زیاته تعلیم یافته طبقه ډېر په معذرت سره هغوی بیا اړو دا وایي نه چې موږ د دې خاورې پیدا یو یا موږ له دې خاورې شناخت راکړی دی یا موږ په دې خاورې موږ ټول د دې کلي وطن خلک یو. زمونږ دا جنازې بیا دا پښتانه غټوي. زمونږ په کورونو کې چې د مبارکو موقع راشي موږ له دا مبارکۍ او سلامتۍ هم دا پښتانه کوي. خو چې موږ سره لږ ډېر اختیار راشي بیا موږ د خپلې خاورې وکالت نه کوو، بیا موږ د خپلې خاورې مقدمه په کومو فورمونو باندې چې د هغې دپاره جنګ پکار دی موږ تماشه کوو، موږ ته ځان بد ښکاري. یا په دغه ځای کې موږ ته ځان خوږ شي او موږ ته کام سپک شي. هغه ځای کې بیا موږ کام پرست نه یو، هغه ځای کې بیا موږ وطن پرست نه یو، هغه ځای کې بیا موږ ځان پرست شو. څوک د رتبې نه چاپېره ګرځي او څوک د نوکرۍ نه چاپېره ګرځي او څوک د خپل منصب نه چاپېره ګرځي. نن حقیقت دا دی او موږ پښتانه چاړاګان یو، جاړو هم نه، فریاد هم نه کوو، احتجاج هم نه کوو. پکار ده راځئ ټول پښتانه په دې سوچ وکړو چې که دا یو بجلي ماته میلاو شي، دا یو بجلي په دې پښتونخوا کې به په لکونو کارخانې. المیه څه ده؟ نن چې موږ دا خبره کوو دا حقیقت دی چې بدامني دیوالونه دي، ډکان دي، رکاوټونه دي. بیروني سرمایهدار دلته رانغی نه راځي، څنګه به راشي؟ ډزه هغه ځای کې خودکش دی، ډزه هغه ځای کې دماکه ده، ډزه هغه ځای کې IID دی، هلته یې د پول یو کارکون وویشتو، هلته یې اغوا وکړه او دغلته یې دمکي وکړه او هلته یې پمفلټ تقسیم کړو، هلته یې جومات کې خبره وکړه. په دې ماحول کې به څنګه سرمایه کار راځي؟ ولې به سرمایه لګي؟ خپل پښتانه چې زمونږ کوم شتمن وو هغه د دې یارې نه بهر لاړو. موږ چې فوکس شو دا قامي مسلې دي که دې ته، او دا بیا هم ډېره زیاته عجیبه خبره وي. ته یونیورسټۍ ته وګوره، په پېښور یونیورسټۍ کې 200 کسان ناست دي، 200 ټوپک مار. دا چا سره جنګ دی؟ په دې یونیورسټۍ کې خو زموږ بچیان سبقونه وایي. یره د څه نه ده؟ یره نشته، خو په هر ځای کې یره جوړه کړې ده چې د پښتنو ځوانانو بچو ذهنونه په داسې شکل باندې پلوټډ کي. او عجیبه خبره ده، د پاکستان خبره کوه یا لکه خدای تاسو په سترګو وړاندې کړه پښتونخوا د پاکستان صوبه نه ده. بیا به پکې نیم اواز کېږي د مسلمانانو خبره کوه، د اسلام خبرې کوه، د مذهب خبرې کوه. یا لکه خدای ما پوهه که اوس روژه را روانه ده، دا خو داسې مسلمانان دي
چې د دې پښتنو د یارې څوک کلاو روژه نشي خوړی، داسې ده او که داسې نه، داسې مسلمانان دي او داسې پښتانه مسلمانان دي چې جوماتونه یې پاخه دي، قالینونه پکې پراته دي او کورونه یې د خټو دي، او داسې مسلمانان دي چې په خدای نن کوي. یعنې تاسو سوچ وکئ چې په خدای نن کوي، په خدای، او نه پوهېږو زمونږ د ښځو په تعلیم کې دی ته جنت او دوزخ ښکاري، که زمونږ تور سرې کار کوي نو دا ورته کفر ښکاري، که سبق وایي دا ورته کفر ښکاري، که جاب کوي دا ورته کفر ښکاري. یو داسې ماحول چې که دا زمونږ ریاست د دې کام خلاف، د دې کام د وسایلو خلاف، د دې کام د تشخص ضایع کولو خلاف، په دې وسایلو د قبضې خلاف، او که بیا دا کار په انتها پسندو کوي، دا کار که د قلم په خاوندانو کوي او دا کار که د اواز په خاوندانو کوي، زه دا ګڼم چې دا یو پراجیکټ دی، په دې کې د ټوپک د شپېلۍ د سړي خپل کار دی او د قلم د خاوندانو پکې خپل کار دی، او اکثر دی دا خبره کوي چې دا ټوپک سرکاري دی. دلته یوازې ټوپک سرکاري نه دی، قلم هم سرکاري دی ډېرو ځایونو کې، او اواز هم سرکاري. موږ عوامي نیشنل پارټي حقیقت دا دی چې به موږ ډېر تنقید کېږي، او تنقید نه کېږي، که تنقید کېدی موږ به پرې خوشحالېدی، تذلیل کېږي نو دغلته موږ خوشحاله شو چې اوهو صحیح روان یو، صحیح روان یو. موږ خو سیاسي خلک یو، زموږ تربیت په داسې سیاسي اداره کې شوی دی چې موږ د عدم تشدد علمبردار خلک یو، په عمل کې ثابتوي. زما ولی باغ ریډ لاین دی، زما په ولی باغ کې خودکش حمله کېږي، زه لاسونه پورته کوم، خو ما ته اسپندیار ولی خان حکم زموږ ته نه دی کړی چې ټوپک راوالی. د دې نه وروسته خبره کېدی شي څومره جیلونه تېر کړي دي، څومره نظربندۍ تېرې کړي دي، یا نن هم ما وایي مل خان ته تھریټ دی، زموږ په لاس کې څه اختیار دی، خو موږ د امن خبره کوو. نو ما وخت ډېره بخل خبره وکړه، نو عوامي نیشنل پارټۍ چې څومره تاوان کړی دی، تاوان دی د کام دپاره دی، څوک ترې انکار کولی شي. زمونږ د چا سره د پټي او د کټي شخړه ده یا مسله ده، زمونږ د ذات جنگ نه دی، زمونږ جنگ د کام دی، زمونږ اواز د کام دی، زمونږ سیاست د کام دی. مونږ خپل سیاست، زمونږ سیاست خو کام ته وقف دی. دا د ټولو پښتنو ذمہ داري ده بالکل. که مونږ په دې بایفرکیشن کې ځو کې فاټا ایکس فاټا کې څه مسلې دي، بونیر کې څه مسلې دي، وزیرستان کې څه مسلې دي، دا د ټولو پښتنو شریکي مسلې دي، شریکي مسلې دي. او بیا بالکل دلته خیر د موږ پښتانه یو داسې ښه خبره وه، دا ټنګ ټکور پکې لیکي حیدر، چې حقیقت دا دی چې زه حیدر په یو خبره اپریشیټ کوم، څنګه چې بیبي خبره وکړه په دې ټول مومنټ کې دوه جماعتونه داسې یو پښتونخوا ملي عوامي پارټي او یو جمعیت الاسلام چې د هغې موقف زموږ نه بدل و، هغه خپل موقف دلته روان دی کو. هو دا تاسو وګورئ چې دې باندې خو موږ ټول پښتانه پوهېږو چې نن موږ پښتانه چې په بوسنیا کې او په فلسطین کې یو مسلمان شهید شي نو دلته په هر جومات کې احتجاج کېږي، خو په کابل کې به جومات کې 500 قرآن شریفونه شهیدان شي نو بیا دا پښتانه به آواز نه پورته کوي. نو دا موږ نور ټوټې کوي، جغرافیه باندې خبره نه کوو، که په کامیت خبره کوو، په وینه خبره کوو، په ګاونډ خبره کوو، په رشته خبره کوو. دا سوچ وکئ چې دلته خو بیا پابندي ده، دلته د فلسطین خبره کوه خیر دی، هر جومات کې کوه، د کشمیر هم کوه، ټوپک هم راخله چې کشمیر به ازادومه، خو دا خبره مه کوه چې زما دیوال په دیوال دی اور لګولی دی، اور دی لګولی دی، نو د هغې اور تپ چې دی په ګاونډ کې پښتانه دي، دا دې هم سوځي او هغه دې هم سوځي، او پنجاب دې داسې جوړ کړی دی چې لکه بل ملک دی. دا وخت به راځي انشاءالله که خیر. دا جنگ د ساډوبای خو ضرور دی
چې څه چلو شي یاره دا ځوانان وایي موږ به تر دې وخته پورې ناست یو، موږ به تر دې وخته پورې ناست یو. دشمن غواړي دا چې موږ اشتعال کې راوالي او موږ هم ټوپک راوالو. خو زموږ لار خو ټوپک نه ده که نه، زموږ لار خو د استقامت ده، زموږ لار خو د برداشت ده، زموږ د پښتنو لار خو د عدم تشدد ده، زموږ لار خو د پښتنو شعوري ده. موږ شتمن خلک یو، شتمن بدقسمتي ده چې په غمونو کې ډوب کام یو، په غمونو کې خو بېغمه یو، په غمونو کې ډوب پراته یو خو داسې بېغمه یو چې سوچ وکړه. ما خو تاسو له مثال درکړو چې نن دا موضوع چې KKF جوړ کړې ده خو دا د دې ټولې خاورې ده. څومره صحافیان د دې پریس کلب دلته اوس زه بده خبره به ترېنه جوړېږي، خو که دلته یو مثال د پنجاب یو عام سنګر هم راغی نو دې ځای کې به یو 500 کیمرې دلته مخامخ لګېدلي او که نه به یې لګېدلي. دې بې حسه ذموار هم ریاست دی، تپوس دی، دا خو غواړي دا بې حسي موږ کې چا پیدا کړې ده. دا موضوعات خو ته داسې سپور ښکاري، داسې سپور. دا بې حسي دا همدغه ده. پکار ده چې موږ کې د کام مینه پیدا شي، پکار ده چې موږ کې د کام درد پیدا شي، پکار ده چې موږ د کام ستونزې په خپل د سر په سترګو نه زړه په سترګو ورته وګورو. انسانان یو، ذی شعوره یو، باضمیره یو. پکار ده چې موږ کې درد پیدا شي او الله دې موږ کې دا درد پیدا کړي، الله دې موږ کې دا فکر پیدا کړي. ځکه که ورته وګورو چې یو پښتون جرنیل ولې نه دی، آیا په ایماندارۍ ووایي چې دی متاثره دی او که دی متاثره نه دی؟ که یو پښتون صحافي ولې نه دی، دی متاثره دی او که دی متاثره نه دی؟ که یو پښتون استاد دی، که یو پښتون وکیل دی، که یو پښتونه زنانه ده، که یو پښتون ځوان دی چې په نوم یې پښتون دی، دا که امام ولې نه دی؟ دی متاثره دی. خو کار یې داسې پرېښودی دی چې بیا وایي دا کار به څنګه چې هلته ملګري خبره وکړه چې نه زه به چاړه یم، زه به ګونګی یم، ما به روژه نیسلي، زما د سلو کسانو دپاره به یو کس خبره کوي هغې کې به څو اثر وي، متاثره سل دي او خبره به 2 کسان کوي. داسې نه کېږي. او باقي 2 سل به دې ته نه ناست چې ډاډ ورکړي، پیغور به ورکوي، شاغوتونه به ورکوي، اشتعال به پیدا کوي، غلط فهمۍ به جوړوي، مهره به وي، دلالي به کوي، جنگ به د پښتنو کمزوری کوي، نفاق به راولي. دا کردارونه به جوړول غواړي. زه حقیقت دا چې دلته مدنیاتو خبره وشوه، ته راشه نن په پښتونخوا کې وګوره، یو عام د دې پښتونخوا سرمایه‌دار، سرمایه‌کار، کاروباري بینک له خوا ته نشي تللی. د هغه صوبې چې د هغې صرف د بجلۍ سالانه متن 152 ارب روپۍ دی. نن زما غریب ولس د وړو دپاره په کتارونو کې ولاړ دی. هغه صوبه چې د هغې جنوبي اضلاع هغه ټوله میداني علاقه ده، اوس د مرکز نه خیرات هم نه غواړو چې نن د چشمه رایټ بینک کینال کمپلیشن کاست چې دی هغه 280 ارب روپۍ دی، او زمونږ صرف د تیلو د ګیسو د رایلټۍ په منځ کې 295 ارب روپۍ مرکز ته قرضه ده. زما په صوبه کې 50,000 میګاواټه بجلي نوره پیدا کېدی شي، 9,500 میګاواټه بجلي موږ د اوبو نه پیدا کوو، 6,000 میګاواټه صرف موږ پیدا کوو او په 80 پیسې یونټ پیدا کوو. نن راځئ تاسو وګورئ چې بیا به زه د سوات نه مڼه او د سوات نه الوچه او د سوات نه شلتالو به زه یا سیالکوټ ته وړم یا به یې سایوال ته وړم، نو هلته به ترېنه جوس وباسم، نو بیا به یې واپس راړم او دلته به یې خرڅوم. زما د توربېلې 5,000 میګاواټه بجلي هغه د فیصل آباد او د لاهور مین ګریډ ته تللې ده، نو د هغې نه واپس صوابۍ ته راغلې ده. نو دا وی څنګه اسلامي نظام دی؟ دا څنګه نظام دی؟ دا ټول څیزونه ضرورت د دې خبرې دا دی چې موږ ټول پښتانه دې راپاڅو، موږ دې راویښ شو، موږ دې خپلې خاورې وکالت وکړو،
دا خاوره زمونږ پټی دی، دا زمونږ کور دی، دا زمونږ دفتر دی. عجیبه کام یو. تیل زما د کور په غولي کې پیدا کېږي، ګیس زما د کور په غولي کې پیدا کېږي، بجلی زما یعنې د خدای تعالی ټولې شتمنۍ او زه وږی یم. خبره وشوه، حیدر خبره وکړه چې یا به په پنجاب کې زما بچي پالشونه کوي، یا به کراچۍ کې مزدورۍ کوي، یا به په سعودي کې دوره ګرانې ګرانې دیاړۍ کوي چې په کلونو کلونو زما د دې خاورې ځوانان ګرمه روټۍ نه خوري. په کلونو کلونو لاشونه یې راځي چې بوډاګان شي راځي، او بیا چې خبره کوي دا د تعصب خبره کوي، دا د تعصب خبره کوي. چا دلته احتجاج وکړو؟ په 2010 کې آئینی ترمیم 18 امینډمنټ راغی، ډیولوشن آف پاور وشو، ایجوکیشن دلته راغی، لیجسلیشن موږ وکړو، 40 رکني کمیټي موږ جوړه کړه، ریجنل لینګویجز اتھارټي موږ جوړه کړه، مورنو ژبو له موږ سرکاري سند ورکړو، حیثیت ورکړو، مقام ورکړو. 2013 کې به هغه د بلا زوی راغی. زه نن تپوس کوم چې چا په دې صوبه کې احتجاج وکړو؟ الټه موږ له داسې دا چې سبا سټوډنټ ځي په CSS کې به ایگزام نشي ورکولی. کم تعلیم دلته راولي او کم تعلیم یې دلته راوستو چې د سندونو مقابله شوه او د نمبرو مقابله شوه او نظام یې د تعلیم هغه ځای ته ورساو چې په داسې وخت کې داسې امتحان راغی چې په 1100 نمبرو کې خلکو 1130 نمبر یې واغستې. دغه زما د تعلیم نظام هغې زده کړه کوم ځای وه؟ هغې علم نو نه، هغې کې علم شته. تاریخ نه بې خبره زما بچي، د اتلانو نه بې خبره. نن څوک خبر دی؟ د قام نه یې مقبره جوړه کړه، د خاورې نه یې مقبره جوړه کړه او موږ خاموشه ناست شو، کردار نه ادا کوو. دې له بیدار یو، ایمل خان دا کار وکړو. دلته سندرغاړو دپاره تاسو وګورئ، دا د هر ریاست ذمه داري ده. سندره څه شی دی؟ سندره وطن ستایي، سندره خاوره ستایي، ځنګل ستایي، چینه ستایي، میوه ستایي، تاریخ ستایي، اتل ستایي، دره ستایي، سردره ستایي. ګناه پکې څه دی؟ خو نفرت ته وګوره. کسبګر ختم شو، هر نایي پسې پنځه تللی دي. دا خو جرم دی، دا خو د شریعت خلاف کار دی. درزي نه پرېږدي، سندرغاړی نه پرېږدي، شاعر ته به سپک ګوري، کسبګر ته به سپک ګوري. لہذا دا ټول د دشمن یا د مخالف یا د غاصب یا د ایکسپلایټر دا دغی طریقه واردات دی. سوچ تاسو وګورئ، زه دلته سیاسي خبره کول نه غواړم، خو چې نیشنل پارټي د یو سیټ پارټي ده، بلکل ده، زه دې نه انکار کوم. اور دې نه به کام انکار نه کوي چې که یو ممبر دی او که 20 ممبران دي، خو سیاست مې د کام وکالت دی، ویاړ پې هم کوو، ضمیر هم مطمئن دی، په خپل هم مطمئن یو. که مرسته کوي او که مرسته کام ولس نه کوي، د کام وکالت چې دی دا به په جاری ساتو انشاءالله که خیري. نه شپ کړی دي، نه اگر مگر کړی دی، نه یریدلی یو، نه د مسؤلیت ښکار شوي یو، نه سودا کړې ده. د کام وکالت دی او د کام نمایندګي ده. کام لا او د کام بچو له ډاډ ورکوو چې تر قیامته پورې به جاري انشاءالله که خیر. غواړو دا دې بدامنۍ په ذهني توګه باندې موږ ډېر بې حسه کړو، بې حسه. په جسماني توګه که موږ وګورو د کینسر مرضونو ته تاسو وګورئ، د ټول نه سوا اضافه چې دغه د پښتنو په خاوره کې ده. مزدورانو ته وګورئ، بېروزګارۍ ته تاسو وګورئ چې په دې لړۍ کې ډېر غریبانان خلک چې مثال ښځه یې پاتې ده، بچي یې پاتې دي، د کفالت هېڅ هم نشته. نو بیا دلته د ریاست طریقې کار ته وګوره چې د هغې د کفالت چې دا ریاست ما ته او تا ته وایي چې زه د دهشتګردۍ خلاف یم، دروغ وایي. دا خو دروغ دی، په دغې اړو بحث نه کوو. کنې موږ هر ځای دا خبره کوو چې پښتانه یو. وروره په ذاتي ټوپک کې دومره زور نشته.
څنګه کېدی چې موږ ټول پښتانه یو د بدقسمتۍ نه زموږ په دې خاوره کې ذاتي دښمنۍ په یوه وجه یا په بله وجه 15 کاله خلک دښمنۍ وکړي 10 کاله وکړي 20 کاله وکړي توان د خلکو ختم شي توان یې ختم شي لہذا د دې بدامنۍ چې کوم اثرات دي د هغې اثراتو نه هر دورشل متاثره ده د پښتونولۍ چې رالنډوم هر دورشل د دغې دورشل په دننه کې چیف جسټس پاتې کېږي او که د یوې پارټۍ مشر پاتې کېږي هر کور متاثره ده هر کور متاثره ده اواز به یو کول غواړي اکثر خلک دا خبره کوي چې پښتانه نه یو کېږي خدای یو کړي خو ضروري نه ده چې د یوې جنډې د لاندې د یو شي په دغې باز ځکه نه کوم چې بیا به خلک وایي چې ځان ته یې راړئ ځان ته یې خو نه راړو کام ته یې راړو د دې کام هر وګړی چې دی هغه دې د امن بانګ پورته کړي بانګ دا بانګ دی دا تاسو وګورئ چې دا ولسي احتجاجونه یا پاڅونونه چې رالو لږ انکریجمنټ ملاو شو دا جاري ساتل پکار دي موږ خو که لګیا یو بیا وایي اوی د نیشنل پارټۍ سره جنډه یې راوړې ده یا لکه زما جنډه در باندې بده لګي خو چې په سونو خلک یې رانه شهیدان که دوره همت دله خدای نه ده راکړی چې تعزیت خو راسره وکړي پیغور راله راکوي خو په شا مې نه ډبوي اعتراف نشي کولی موږ بیا هم ګیله نه ده کړې موږ چتر کام نه ګیله نه ده کړې هېڅوک نشي ثابتولی چې موږ د خپل کام نه ګیلمن پاتې شوي وجه دا چې زموږ جنګ زموږ د ذات نه دی زموږ جنګ د اقتدار نه دی زموږ جنګ د کام او د کام د بچو د حق او د بقا دی سوره په کام پوهېږي او سوره په کام نه پوهېږي سوال ضرور دی سوره را سره کام روان دی او سوره را سره کام نه دی روان سوال ضرور دی د دې پروا نه کوو چې په پارلیمان کې دننه یو که د پارلیمان نه بهر یو د دې هم پروا نه کوو چې څوک به پارلیمان ته پرېږدي او که څوک به پارلیمان ته نه پرېږدي د دې بیخي ډاډګیرنه ورکوو ټول خپل کام له زه ډاکټر صاحب هم دلته ناست دی او د دې ارګنایزیشن په حواله باندې زموږ زنانه چې دي پښتنې دا ما ته ډېر یو عجیبه غونته کار ښکاري زه چې پښتنو خویندې ته ګورم خویندو ته او د وروڼو سره یې سوره مینه ده دا مینه په دې کاموالۍ کې موږ هغسې ونه لیده زما خیال دی په دې به زموږ دا خویندې ما نه خفه کېږي نه تعداد موږ هغه ونه لیده خویندې خو خپل وروڼو سره ویر کوي ویر دلته د پښتنو خویندو تعداد هغه نه ده زما دا خبره په ګیله والی ځکه چې ګورئ پښتانه د یو بل په خبره ځان پوهه کوي نه اگر چې زه نه د بي بي سایډ کوم او نه د حیدر سایډ کوم خو لکه حیدر د خپلې پارټۍ نیریټیو بیانوله هر چاته حق دی خو چونکې دلته خو په اظهار رایې ازادۍ باندې هم پابندي نو دا خبره زما ځکه چې ما هغه تېر ورځو کې یو خبره کړې وه بیا به ترې یو باز جوړېږي ما وایي دا د بلستن انقلابیان چې دي مثال ما دا خبره کړې وه نو زما اشاره دا نه وه زما اشاره هغه پښتنو ته وه چې هغوی تماشه کوي تماشه دا که صحافي دي هم تماشه کوي دا که تعلیم یافته ځوانان دي هم تماشه کوي نو ما هغوی ته وایي چې تاسو پراته یې موږ په عامه لهجه کې هم خو چونکې دا د پښتو دا پرووربز و چې ژبه یې زموږ نه واغسته او دا متلونه موږ نه هېر شو دا ټپې به پکې چې ته بیانېدې په هغې خو په سندرغاړو باندې پابندي ولګېده نو ځه په دې حجرو کې به دا چاربیتې وي او دا ټپې به وي او دا نیمکۍ به وي نو هغه کیسې او هغه ژبه او هغه متلونه چې وو یا هغه تاریخ چې وو یا هغه د پښتنو خبرې ملغلرې چې څه ورته ته وایي د کاڼي کرښې دا به خلکو ته ریکال کېدې میموري به ریکال کېده خلکو ته بیا نو هغه ما چې دا خبره وکړه اوهو بس هغې نه یو برېش شی جوړ شو ما ورته یا پښتنو موږ له دې خدای پاک دوره همت راکړي چې څه موږ ویل غواړو چې په هغې باندې موږ او تاسو پوه شو بس دغه به وایم ځکه چې نور خو څه نشم ویلی ځکه چې هر ځای کې موږ ته دا زموږ په دې علاقه کې په دې صوابۍ کې او زموږ په علاقه کې یو لوبه کېږي روایتي هغې ته کوډه وایي کوډه دا داسې ګیم دی شاید چې ډېر صحافیان ترې نه خبر وي هغه د مړدکو ګیم وي نو هغې ته موږ یو وایو کوډي پټ او ما سره یاره یې چې نوې نوې خبره کوم زه وایم چې نوې نوې لانجه جوړه نه شي نو هغه کوډي پټ نو هغه کوډي پټ هلته پټ پروت دي لکه هغه یې ښخ کړی داسې لکه چې دا
مړلکې تلېږي او غله خواله لاړ شي نو بیا د هغه نمبر یې هغه یې ولي. پښتنو تاسو ته په هر ځای کې په هره شعبه کې دا که پارلیمان دی، دا که عدالت دی، دا که صحافت دی، دا که سیاست، دا که تعلیمي اداره ده، دا که کاروبار دی، دا که هره شعبه ده، تاسو ته دشمن پټ پټ کوډي پټې خیرې کوډي پټ چې په دې خبر یې نور به کېږي انشاءالله کې خیر. زه ډېره شکریه ادا کوم ډېره زیاته او د فاټا زوړ فاټا په حواله باندې بالکل لکه ښکاره دلته خبرې بیا پکې هغه ونه کړې. دلته خو ټیکهدارانو ته باقاعده ټلیفون کېږي چې راشه دوره بل دې واخلې شا به اوس دوره پیسې راکړه. دا ارادتن ده، دا ارادتن ده. کم ماحول چې سرګوده کې نشته، کم ماحول چې جیلم کې نشته، کم ماحول چې سیالکوټ کې نشته، کم ماحول چې ګجرات او ګجراواله کې نشته، اب باجوړ کې دی، اب مندو کې دی، او رغزو کې دی، بونیر کې دی، سوات کې دی. او زه اکثر وایم چې ما خو ونه لیدي چې د سرګودې نه یو سړی راغلی دی او په باجوړ کې ځان له کور اغوستی دی او د باجوړ خلکو ته ویلي چې زه د پتخورۍ نه راتښتېدلی یم، خو نیم باجوړ پنجاب کې دی، داسې بونیر داسې ټول پښتانه هلته بوتلو او دا په یو بل طرز باندې په تېرو 9 کالو کې چې موږ سره دلته لږه ډېره سرمایه وه ټوله لاړه د پنجاب هاوسنګ سوسایټیز ته. تاسو وګورئ 80% کلاینټیج چې دی هغه موږ ټول پښتانه یو، دا سرمایه هم هلته لاړه. زه په دې موقع ټولو پښتنو ته صرف خواست کولی شم، ټولو پښتنو ته چې سوچ کول پکار دي چې پښتو ژبه چې په جومات کې به یو امام د فارسی شعر وایي، د علامه اقبال شعر به وایي، خو د خپلې مورنۍ ژبې شعر ورته بیا کفر ښکاري. داسې ده او که داسې ده، او دا خو ښکاره خبره ده. دا کومو خلکو چې دلته یلغار جوړ کړی دی هغه په خپل ځای خبره ده. دا که امریکا ده، دا که طالب دی، دا که روس دی، دا که چین دی، دا که هندوستان دی، دا که ایران دی، دا که زمونږ ملک دی، او دا که دوبۍ، دا که سعودي ده، دا خو اشر دی. دا خو کافرانو او مسلمانانو پښتنو له اشر کړی دی او دا د امریکې اشرګندې دي. د امریکې به کله د روس سره لانجه وي نو هم دلته ورته میدان هم جوړ دی او مین پاور ورته جوړ دی. لہذا د دې اشرګندو او د دې اشر مقابله دا نه په جذباتو کېږي، نه په اشتعال کېږي، دا په ډېر لوی استقامت کېږي، دا په شعور خورولو کېږي، دا په کام کې په بیدارۍ پیدا کولو کېږي، دا په کام کې یووالي ته ماحول په جوړولو کېږي. موږ دا نه وایو چې موږ د دې خبرې ذمهوار یو، دا زموږ ذمه ده. دې کار کې موږ څومره کامیاب یو څومره ناکام یو دا فیصله به ولس کوي، خو ضرور درته وایو چې دا کار چې دی دا به انشاءالله هم په دغه شکل باندې روان وي. پکار ده د سوشل میډیا دور دی، هر وګړی چې موږ د کام وکالت، هر وګړی چې موږ د دې بدامنۍ خلاف په جار خبره وکړو، هر پښتون د دې بدامنۍ د نقصاناتو اثراتو نه ځان هم خبر کو، کام هم خبر کو، دامن د ثمراتو د فایدو نه ځان هم خبر کو، کام هم خبر کو. هر چا جرګې وکړو، د هر چا کونسلینګ وکړو، هر چا ته داسې اپیلینګ اټیټیوډ وکړو چې موږ په دې خاوره ارامۍ راشي او په دې باندې امن راشي. ځکه چې موږ پیدا یو خو نه یو پیدا. موږ چې پیدا شو نو موږ مړه شو، موږ خو مړه یو. دا څنګه ژوند دی؟ دا ژوند دی. نن زما 1 لاک سټوډنټان د میډیکل لپاره اپلای وکړي، 1400 ماشومانو ته ایډمیشن میلاو شي. دا هغه صوبه ده چې تر هغې ما خبره وکړه نن چې زما مرکز ته په زرګونو اربه روپۍ قرضه د واجبات دي، هغه نه راکوي. پښتونخوا د پاکستان د ټول نه مالداره صوبه ده، خو زما په مالدارۍ قبضه ده. لہذا دا پسماندګي، دا جهالت، دا بېروزګاري، دا جرایم او څنګه چې صوبه یې موږ له مثال راغونډه کړه، داسې نن منشیاتو ته تاسو وګورئ کور په کور خلک آیس، کور په کور د آیس اړې دي، کور په کور. معاملاتو ته وګورئ، تاسو د سیټلمنټ خبره کوئ. د پښتنو تاریخ دا دی چې د اربونو کروڑونو روپو کاروبار یې دغسې کړی دی. ډاکټر صاحب دا ستا او دا زما. نن معاملاتو ته وګوره، دروغ، نوسربازي، انډرپلای، فریبونه، غلاګانې، فراډونه زموږ د پښتنو په معاشرتي
حقدارو باندې د بدامنۍ څومره سیوا اثرات شو زما خیال دا چې هغه هم زمونږ او ستاسو پر وړاندې موجوده خبره ده. باید چې موږ پښتانه جرګې آبادي کړو، اجرې آبادي کړو. هغه روایات د پښتنو چې هغه دایمي روایات دي، چې هغه نم اسلام سره تصادم لري او هغه د پاکستان سره تصادم لري، خو زمونږ نه په دې وجه په طریقه او په زور او په مثال په یو غیر مخصوص انداز باندې په دې وجه زمونږ نه راغونډ کړ چې موږ یې ډېر زیات کمزوري کړو. بهرحال زه نه پوهېږم، موږ خو سیاسي کارکنان یو، فیض الله جان صاحب د په شان او یا د بي بي په شان یا د ډاکټر صاحب د په شان ستاسو په ټو دی پوینټ خبره خو شاید چې نه پوهېږو، خو د یو خپل سوچ سره د پاټای خپله خبره موږ تاسو ته ضرور کېښودو انشاءالله. تمه کوم انشاءالله خیر یو بل ته به لږه فراخدلي پښتنو کې لږ د فراخدلۍ ډېر زیات کمی دا هر ځای کې مخصوص هر ځای زه مخصوص زمونږ د یو بل نه نفرت موږ چې یو بل ته وګورو که نه موږ وایو چې ورېږه زه ورته تلم چې دی خو به څه وي زه خو به داسې کوم که نه. دا عادتونه به د کام دپاره هم لږ پرېښودل غواړي، ځکه چې یو بل ته به اوږه کوزول غواړي، یو بل ته به سینه فراخه کول غواړي، ځکه چې کیسه چې ده هغه ډېره عجیبه ده، کیسه چې ده هغه ډېره زیاته اوږده ده او کیسه چې ده هغه ډېره زیاته تاواني ده. نو زما خیال دا چې زمونږ دا رویې او زمونږ دا طریقې په هغه تاوان کې هم کمی راوستی شي. او نور زه بلا یقین ورکوم انشاءالله کې خیر او ټولو پښتنو لا چې د انضمام کار چې دی دا ډېر ضروري و، دا ډېر زیات ضروري و. یعنې نن تاسو سوچ وکئ چې هلته یو اے سي ناست دی، هغه پښتوني مثال و، یو اے سي ناست دی، پولیس سټیشن کې یو سړی ناست دی، بل ناست دی بالکل وخت به لګي، خو چې موږ ټول پرې ورسره زور وکړو، موږ ورسره مرستیال شو، نو زما خیال دا چې نتایج چې دي هغه به خامخا، ځکه چې په هغه قبایلي علاقو کې خو دا خبره هم د میډیا د بیا بازي اوس ملکان صاحبان چې دلته دا ترې بیا کټ کړه، نو هغوی له مثال ته سوچ وکړه چې یو پښتون له درستخان ورکوي چې ته درستخان واله درستخان دا ته واله، دا یې ته نه پښتو ګروله، پښتو یې ته نه راشکوله. پښتنو خو اجره یې که نه شپېته مېلمانه به ستا راشي، ته خو دا خو ښه هوټل نه دی که نه. نو دا هغه د پښتو طریقه وه، خو هغه هم زموږ مشران په طریقه وه، په هغه هم کار کوو، ځکه چې کله نه کله دا شی راپورته کېږي چې دا انتظام ناکامه شو، دا انضمام چې دی لکه دا واپس کړي او د دې نتایج هغه داسې نه ده پکار. دا رویه د کام دپاره تاواني ده. زما نه دی خیال چې ټول سیاسي جماعتونه بشمول پي ټي آی چې د هغې د پښتنو سره څه کار نشته، هغه یې هغه آسماني غونته سیاست دی، خو په دې کې موږ سره یو ځای وو. که ورته سوچ وکړو نو ټول سیاسي ګوندونه چې وو په دې باندې یو دي، لہذا د انضمام د کامیابۍ دپاره به موږ ټول سیاسي ګوندونه او افراد پوره کوشش کوو. یو وارې بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه، ډېره زیاته مننه، او اخره کې به بیا هم ووایمه چې موږ خپل د پاټۍ نظر تاسو ته وړاندې کوو. دې دوران کې زموږ په یو خبره باندې چا بد ګڼلي یا موږ په بد انداز کې کړي، د هغې به درنه معذرت غواړو. ډېره مهرباني وکړئ.